په افغانستان کې د لویو پروژو د پیلولو او بشپړولو تر سرلیک لاندې له افغانانو سره څه روان دي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اسلامي امارت به هیڅکله پر مشروع واکمنۍ بدل نشي او تر نسکورېدو پورې به د ملیشو په توګه پاتې شي. نوموړي هغه څه لیکلي چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې به هیڅ کله تر سره نشي او ډیروي هیڅ کله پر اسلامي امارت باور مکوئ، ډیر تاوان لري. د اسلامي امارت د واکمنۍ پر وخت به نه د ټاپي پروژه بشپړه شي او نه به هم د مس عینک د ریښتینې کیندنې چارې پیل شي، تر څو چې د اسلامي امارت غړي د حرص او ځان غوښتنې په لټه کې ځانونه واکمني ګڼي. د مس عینک کیندنې چارې به پیل نشي او هغو کسانو چې د مس عینک حقوقلیک لوستی او د نړیوال بازار په مفهوم پوهیږي دغه هیڅ کله دوی نه مني. د افغانستان له مشروع واکمنۍ پرته به د ټاپي پروژه هیڅ کله بشپړه نشي او آن په رښتینې توګه به پیل هم نشي. امرالله صالح ډیره کړې چې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې به د افغانستان اقتصاد هیڅ کله سم نشي. د افغانستان د اقتصاد پرمختګ د افغانستان له مشروعیت، ځواب ویونکي واکمنۍ، د قانون حاکمیت او د لیکل شوو مقرراتو پورې تړاو لري چې اسلامي امارت له یادو برخو څخه یوه هم نه لري. امرالله صالح د ملا هیبت الله پر سیاستونو هم نیوکه کوي او ډیروي چې نوموړی به هیڅکله د ښځو ضد، د تمدن ضد او پر صلاحیتونو د تمرکز له بحث څخه تیر نشي. د یادولو ده چې د اسلامي امارت واکمني او سیاست په کور دننه او بهر کې له پراخو نیوکو سره مخ دي، خو اسلامي امارت هیڅ کله د خپلو سیاستونو د بدلولو هڅه نه ده کړې. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.